د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایتونو اوریدلو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست له لوري د دې وزارت کارمندانو ته په ورکړل شوي تدریسي نصاب کې د اخیستل شوي ازموینې د پایلو د اعلان په موخه ناسته ترسره شوه. په دې ترسره شوې ناسته کې چې د یاد وزارت نظامي معین شیخ سید احمد شهیدخیل، د شکایتونو اوریدلو معین شیخ صدیق الله او نورو ګڼو مسؤلینو او کارمندانو شتون درلود. ناستې ته د یاد وزارت مسؤلینو په خبرو کې د ارشاد او دعوت ریاست له لوري د اسلامي امارت په ټولو وزارتونو او مستقلو ادارو کې د فکري سمون په موخه د روانې اصلاحي لړۍ پر ارزښت خبرې وکړي او زیاته یې کړه چې دا به له کارمندانو سره د فکري سمون او عقیدوي جوړښت په برخه کې خورا ګټور ګام وي. الحمدلله امروز نظام اسلامی است که در هر وزارت ما شما، در هر ریاست ما شما، در هر اداره ما شما تشکیلات مستقله امارت اسلامی به وجود آورده، بنیادها تشکیلاتی را به وجود آورده تا پرسنل امارت اسلامی را، منصوبین امارت اسلامی را از علوم اخلاقی، از علوم عقیدوی، از علوم عملی، از علوم دنیوی و اخروی آنها را بهره‌ور بسازد. کسی اگر خبردار است او را خبردارتر بسازد. دغه راز د دې وزارت کارمندانو هم د اصلاحي لړۍ ګټوره وبلله او خپل نظر یې داسې څرګند کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مجیب رحمان صدیقی دی، د اطلاعات او نشراتو ریاست د اطلاعات او رسنیو سره د اړیکو امر. د امر بالمعروف وزارت د دعوت او ارشاد ریاست له لوري چې کوم د افغانستان اسلامي امارت په ټولو وزارتونو او مستقلو ادارو کې چې د کارمندانو فکري سمون لپاره تدریسي او روزنیزه کومه لړۍ روانه کړې ده خورا ډیره مهمه او ارزښتناکه ده. ان شاء الله چې له دې سره به د کارمندانو فکري سمون او جوړښت خورا ښه ترسره کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه شفیق الله شفقت د امر بالمعروف وزارت یو تن کارمند. د امر بالمعروف وزارت د دعوت ارشاد ریاست له لوري د افغانستان اسلامي امارت په ټولو اداراتو کې د کارمندانو د فکري او عقیدوي روزنې په موخه کومه پروسه چې جریان لري د کارمندانو د فکري روزنې او د هغې د عقیدوي سمون په موخه یو نیک اقدام بولم. زه محمد اسماعیل نیکمل د امر بالمعروف نهی عن المنکر او د شکایتونو اوریدلو وزارت یو تن کارمند یم. د امر بالمعروف وزارت لخوا نه د افغانستان په ټولو وزارتونو کې د عقیدوي او فکري درسونو کومه لړۍ چې روانه ده دا ډیره مثبت ارزوم او دا د عامه پوهاوي دپاره او د کارمندانو د وزارتونو د کارمندانو د علمي، دینی او عقیدوي وړتیا د لوړونې دپاره یوه ډیره مثبته پروسه ده. د یادولو ده چې د ناستې په پای کې د دې وزارت د مشرتابه مقام له لوري بریالیو کسانو ته ځینې تحفې هم ورکړل شوې. ټول یو افغانستان دی، د شیخ صاحب فرمان دی، د شیخ صاحب فرمان دی، له غرب تر شرق شمال جنوب یو افغان دی، د شیخ صاحب فرمان دی، د شیخ صاحب فرمان دی.